علماء لیکي چې یو بزرګو هغه به ټوله شپه لګیا و الله 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 الله. نو یو شپه چې جذبه کې راغی نو وی الله زار وخت وایم چې الله 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 او تا یو ورځ مونږ ویلي چې زما بنده ز دایما چې زتا شپه ورځ یادوما نو ته هم کله وایا کنه چې ز دایما. که تاسو خیالو کې ده مینه او د عشق تقاضا ممدای رحمان بابا وی ډیر مخونه د جفا درا سرګن کړ ډیر مخونه د جفا درا سرګن کړ لا بکل راخ کار کړې د وفا مخ ټول عمر د جفا مخ درا سرګن کړې نو د وفا مخ هم اور درا سرګن کړ. زراغل یم پتا پس پدا مخ کتنوے ما بس کول پدا مخ. بیا قانون سدے دا عشق قانون سدے دا خو مخ زما وتا وتا خدای حس کړو غنه هر یو اشنا ګوري دی اشنا مخ او زما مخ دې چې تا تاړو څخکاری نه کلی د عشق قانون دا دی چې اشنا د اشنا مخ ګوري. نو بزرګ وای چې ډیر مخونه د جفا دې را سرګن کړ لا بکل راخکار کړې د وفا مخ. رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري بیلتا ورخکار مشد دنیا مخ چې ستا مخ نه د دنیا مخ زبیا څه لکه یو صحابي چې وای ورته چې حضور علی السلام وفات شو ویل ها اما به چې ورته کتا زما محبوب وفات شو ویل وفات شو بس پټی کې سکار کولو هغه کوداله وغورځولا او اسمان ته وکته چې اللهم اذهب بصري کایلا ارا بعد محمد احدا. خدایا ما په دواړو سترګوند کا چې زه د رسول الله نه رستو په بل څوک نه ګورم. ما خدا سترګې د پاره غوښتې چې دې په ګورم نه چې دې نه زه د بل چا مخ څک. نو ذکر رحمان بابا وی رحمان ستا په مخ دوران دنیا ګوري بیلتا ورخکار مشد دنیا مخ دنیا څه. نو بزرګ وای چې اے الله زار وخت ویم چې الله 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 او تا یو ورځ مونږ ویلي چې زما بنده ز دایما. اوس دا کتا سو خیالو کوي ذوقي خو دي سيزونه دي چې د الله والو او د خدای منس کې یو خاص قسم ربطي او هغه داسې ربطي داسې ربط چې دې کرامن کاتبین ملائکو تم پته نه لګي چې د ده او د خدای منس کې څه ربط او میان عاشق و معشوق رمز است کرامن کاتبین را هم خبر است. دا ملائکین پی پوي او بیا په نیمه شپه کې حدیث کې راځي چې الله دوی سه شپه چې تیر شي او یوې سپاتش نو الله د دنیا اسمان ته ما یلیق بشانه تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردي دي دا ټول لري پردے لرش نو الله आवाज کوي دغه وخت چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زی ورکم څوک شته
علماء لیکي چې یو بادشاہ یو بزرگ ته وی چې زه خپل نیمه بادشاہي تعالی درکو. پیر صاحب ته ویلې چې خپل نیمه بادشاہي درکو. هغه ورته وی زنانه ول نیمه بادشاہي تعالی درکوم. ته څنګه پیر او بزرگ؟ دا شکر دی چې پاکستانیان پیران هغه وخت کې نو. او ته څنګه پیر نیمه بادشاہي درکوم؟ او ضیاءالحق ته ګوره نه که پیران دي د خسیان کړه که مولیان دي د خسیان کړه. دا شکر دی چې دا هلته نو پیرو. هغه ورته نه علم نیمه بادشاہي نه علي نه وجه څه ده؟ نو پیر ورته وایي چې چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم. اے بادشاہ زما د بخت مخ دے د تور چتر غندې تور شي که زما پزړه کې بستا د بادشاہ هوس وي زما د مخ تور شي که به مې پړه کې دا ګرځي چې د مال نیمه بادشاہي راکړي. بادشاہ ورته وجه ووایا ولې نه علي؟ نو دی ورته وایي زانګه کې یافتم خبر از ملک نیم شب زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم. اے بادشاہ غد نیم شپې په بادشاہ چې زه خدای خبر کړی ما په خدای قسم کستا د نیمې ورځې بادشاہي په یو ور بشم والما. او د نیمې شپې بادشاہي پیژنئ تاسو؟ مونږ څه خبر یو د نیمې شپې بادشاہ نه مونږ ته څه پته. او د نیمې شپې بادشاہي چې چا پیژندلې ده د هغه نه تپوس کوه. زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم. آد نیمې شپې په بادشاہ چې خدای خبر کړی ما والله کستا د نیمې ورځې بادشاہي په یو ور بشم والما. وای د نیمې شپې بادشاہي څه شی؟ وی الله په نیمه شپه کې دا دنیا اسمان ته تشریف راوړي او په خپل आवाज کوي چې څوک شته چې څو غواړي او ورکم، څوک شته چې زما د ملاقات شوق وي او زه ورسره وکړم. نو بادشاہ په دغه ټیم کې زما معشوقې سره ملاقات کیږي. نو په دغه مزه چې خدای خبر کړم والله کستا بادشاہي په یور بشم والما. خدا خو ذوقی سیزونه دي، عاشقانه ذوق ورته پکار، عاشقانه مزاج ورته پکار، مجنونانه مزاج ورته پکار. قیامت ورځ بھئی حشر نشر دے صاحب، حساب دے او کتاب دے او غوبل دے او دا اللہ انوار تجلیات وئی. عاشق براوستیش چراوستیشی چی دا اللہ تجلیات تا وګوري معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے. اللہ انوار و تجلیات تم چی مجنون گوری وہی بدام لیلا دا. قیامت نا قیامت تو نہ سکو، جنت جنت نہ پریدا. نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں. محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں، جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں. جنت جنت سکے اس منگ ہو بدے لالچ کیوں کنا
जन्नत ते उपके हुरी दियो गिलमानान दियो उनी दियो वली दियो प्लाने दे आशिक मिजाज दानी